أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ په fiverr.com کې یو ګیگ جوړ کړو. نو راځئ چې اول زده کړو ګیگ څه شی ده. په فایور کې ګیگ یو خدمت ده چې فریلانسرز یې د تجارانو لپاره وړاندې کوي. دا لکه یوه کوچنی آنلاین دکان ده چیرته چې تاسو خپل کار تشریح کوئ. د مثال په توګه لوګو ډیزاینول، تمنیل جوړول یا ویډیو ایډیټ کول. کله چې تاسو ګیگ جوړوئ تاسو خلکو ته وایئ دا هغه څه دي چې زه یې ستاسو لپاره کولی شم او دا زما بیه ده، یعنی په دومره پیسو یې تاته دغه جوړوم. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. تاسې اول دلته راسئ، تاسې fiverr.com په دغه ځای کې ولیکئ. نو تاسې fiverr.com چې ولیکئ تاسې به انټر وهئ. نو تاسې اوس په دغه ځای کې دې پیج ته راولي. نو دلته څنګه چې تاسې fiverr.com ته راغلی په دغه ځای کې باید په خپل پروفایل باندې کلیک کړئ. نو څنګه مو چې په خپل پروفایل باندې کلیک تاسې به راسئ وګوره په دغه ځای کې پروفایل. نو په دغه باندې به بیا کلیک کړئ. لکه په دغه ځای کې تاسې اوس ویو کوئ، خپل پروفایل ګورئ. نو څنګه چې تاسې دلته راغلی په دغه ځای کې ګوره کویک لینکس ګیګز په دغه باندې به کلیک کړئ. نو که چیرې تاسې تیار یو ګیګ جوړ کړی وي په هغه ځای کې بیا درته ښیي. خو که چیرې تاسې نه وي جوړ کړی نو تاسې دې صفحې ته راولئ چې اوس تاسې په دغه ځای کې کولی شئ یو ګیګ جوړ کړئ. اول چې دا ګیګ ټایټل تاسې دغه څه شي سروس کوم شی تاسې یو چاته جوړوئ دغه ګیګ د څه شي په اړه ده. نو که چیرې لکه مثالا تاسې نه سئ لیکلی یا تاسې پروفیشنل نه یئ په لیکلو کې، تاسې وایئ چې ما متن لکه ښه نه ښکاري یا میکس نه لکه معنا سمه نه ورکوي، نو تاسې کولی شئ دلته چټ جی پی ټي دلته کولی شئ پکې ورته لیکئ چې تاسو ته دغه ګیګ تاته د لوګو د ګیګ ټایټل تاته ولیکي. تاسې کولی شئ په دغه ځای کې هغه استعمال کړئ. چاټ جی پی ټي هم په دغه ځای کې کولی شئ استعمال کړئ. نو دلته چې راسئ په دغه ځای کې دلته چاټ جی پی ټي ته په دغه باندې به کلیک کړئ. نو په دغه ځای کې به راځئ create a logo gig title. نو دا مو چې تاسې خلاص کړئ تاسې انټر وکړئ په دغه ځای کې تاسې دلته درکوي لکه suggestions. تاسې کولی شئ په دغه ځای کې دننه کړئ وګوره here are some catchy fiverr gig the title ideas. نو کولی شئ په دغه ځای کې I will design a unique and professional logo for your brand. تاسې کولی شئ دغه اسم هغه کې انتخاب کړئ. لکه مثالا دغه اول مه انتخابوئ ځکه چې په هغه ځای کې تیار شته. نو دلته چې راسئ په دغه ځای کې ګوره I will په دغه ځای کې به پیسټ کړئ. ګوره I will design a unique and professional logo for your brand. نو داسې تاسې خلاصو په دغه ځای کې دلته کټګوریانې دي. لکه دلته به راسئ که چیرې تاسې یوه لوګو جوړوئ نو په دغه ځای کې به په ګرافیک ډیزاین څنګه ګرافیک ډیزاین باندې مو کلیک کړئ په دغه ځای کې ګوره لوګو ډیزاین هغه اول راځي. نو په دغه باندې به تاسې کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو چې تاسې کلیک دغه انتخاب وکړه تاسې چې شي جوړوئ. وګوره اوس په دغه ځای کې میډیټیټ اول چې دا لوګو سټایل دغه څه لوګو چې جوړه څه هلته لوګو ده هند ده هند درا ده کارټون ده مینیمالیست سیګنیچر 3D څه هلته ده. تاسې کولی شئ په دغه ځای کې هغه انتخاب وکړئ چې دغه لوګو څه ده دغه ټایپ سټایل په دغه ځای لکه مثالا مینیمالیست کولی شئ په دغه ځای کې 3D هم او هند drawn لکه تا په لاس رسامي کړې وي. نو داسې خلاصو په دغه ځای کې به لوګو ټایپ ده په دغه ځای کې هم د دغه ټایپونه دي. تاسې کولی شئ په دغه ځای کې یو انتخاب کړئ. لکه مثالا زه غواړم تاسې کولی شئ په دغه ځای کې درې دانې انتخاب کړئ. په دغه لوګو سټایل کې تاسو ته نه یو انتخابولی شو په ټایپ کې درې دانې کولی شئ استعمالي کړئ هغه انتخاب کړئ. داسې خلاصو په دغه ځای کې بیا هغه د فایل فارمټ تاسې دغه ورته جوړئ دغه په کوم فایل فارمټ ده
جی پی جی ده، پی دی اف ده، پی ان جی ده، پی اس دی ده، ای پی اس ده، چی شي ده. کولای شي په دغه کې آدر هم شته. کولای شي په دغه کې ته ورته ولیکې آدر. نو دلته لکه مثال وګوره پی ان جي، پی ډي اف، جی پی جي. نو داسې خلاص په دغه کې تاسو کولای شئ لکه ډېر انتخاب کړئ. نو داسې خلاصو تاسو په دغه کې به لاندې راسئ. په دغه کې تاسو باید کیورډز، لکه دا کیورډز هم ډېر مهم دي، پوزټیو مهم. لکه مثلا په دغه کې ورته لیکلای شئ چینل لوګو. اما سی ویلې که چېرې تاسو نه پوهېږئ څه خلطه کوي، تاسو کولای شئ دلته راسئ چاټ جي پي ټي کې ترڅو لیکئ ټاګز. نو دا مو چې تاسو ورته لیکه تا ته اوس دغه مهم ټاګز درکوي. ګوره لوګو ډیزاین دلته کولای شئ دا راواخلئ دا ده. او په دغه کې تاسو له 5 نه ډېر نشئ کولای شئ ور اضافه کړئ مینیمایز. په دغه کې نور هم شته مودرن، بزنس، پروفیشنل لوګو. دغه کوم یو چې مهم دي دغه باید تاسو ور اډ کړئ. دلته راسو په دغه کې به کاستوم لوګو دغه به هم ور اډ کړو. نو دا مو سي ار اډ کړ. دلته راسئ په دغه کې پیس انټر. نو دا چې خلاص په دغه کې دا تاسو باید هغه کړئ چک مارک کړئ. چک مارک نه کړئ دا تاسو نسئ کولای شئ بل سټپ ته لاړ شئ. ګوره پلیز کنفرم. نو دا مو تاسو کنفرم کړ. تاسو په دغه کې کولای شئ سیو اینڈ کنټینیو. نو دا خلاصه سوه اوورویو. اوس به راسو پرایسنګ ته. په $100 100 ته ورته جوړوي. په دغه کې بیسیک دا، سټنډرډ دا او پریمیم. په دغه کې ته خپل پاکیج نوم ورکړه. لکه مثال سره دی په دغه کې ورته لیکې په چاټ جي پی ټي کې بیسیک ټایټل اینډ بیسیک سټنډرډ پریمیم title and description. Title, description, price, and more. دا تاسو خلاص تاسو په دغه کې اوس انټر وکړئ. ګوره دا اوس تاسو دا کوي. ګوره د ګیګ ټایټل خو دغه سو. اوس پاکیج بریک ډاون. په دغه کې ګوره سټارټر لوګو داسې دا بیسیک ده. تاسو کولای شئ دلته هغې ده بیسیک په دغه کې دا را کاپي کړئ. دغه د دې نوم ده. په دغه کې نیم یور پاکیج دا نوم څه. اوس په دغه کې ته ډسکرپشن پیسټ کوي. ګوره دلته کې ډسکرپشن هم get a clean and simple logo perfect for startup and professional personal projects. دا مستعار راځي په دغه کې ګوره پیسټ کړئ. دلته پر راځي په دغه کې دلته راځي په دغه کې ګوره لوګو لکه څو لوګو ته ورته جوړوي. ګوره څو ورځو کې چې رسوي په 2 ورځو کې تاسو کولای شئ دلته راسئ په دغه کې 2 ورځې یا یوه ورځ نور هم انتخاب کړئ. نو دا چې خلاصه په دغه کې تاسو کاته راسئ. ګوره تاسو څو لوګو ورته جوړوي یو کولای شئ انتخاب کړئ. نو دلته راسئ په دغه کې لاندې په دغه کې هغه راځي د پیسو پرایس ته دغه لوګو څو په ورته جوړوي 15 د په دغه کې تاسو کولای شئ په دغه کې شل ورته لیکئ. هم څه لیکل دا خلاص اوس تاسو راځي په دغه کې سټنډرډ ته. سټنډرډ لوګو پرو لوګو تاسو کولای شئ په دغه کې داسې دا د دغه ټایټل نیم یور پاکیج دا نوم ده. په دغه کې دا ډسکرپشن ده. تاسو کولای شئ په دغه کې دا ډیلیوري ټایم کې داسې دی لږ تر زیات وي ځکه چې د له هغه نه لکه ډېر وخت تېری ډېره ښه لږ نه هغه او د مابینځ کې باید فرق وي. کولای شئ 2 ورځې ډیلیوري ټایم. په دغه کې راځي د هغې پرایس $10. په دغه کې کولای شئ د دې هغه کړئ هغه کې 35 $15. دلته راسو په دغه کې اوس پریمیم. دلته راسو په دغه کې دلته انتخاب وکړئ چې تاسو څو لوګو ورته جوړوئ. دلته سلیکټ دلته کولای شئ لکه څلور یا دلته دوه په دغه کې. نو داسې خلاص اوس په دغه کې پریمیم داسې ده. پریمیم تاسو څومره درنه غواړئ تاسو باید هومره ورته جوړ کړئ. ګوره
برند آیډنټیټي. نو دا مو تاسې راواخیسته، په دغه کې به دا پیسټ کړئ. نو دا مو پیسټ کړئ، په دغه کې تاسو ته ډسکرپشن یې درته جوړ کړی دا complete branding package with top quality logo and all source files ready for any platform. تاسو کولای شئ دا را کاپي کړئ، په دغه کې پیسټ کړئ. د دې ډیلیوري ټایم باید لږ ذره زیات وي، ځکه چې دا پریمیم ده. 3 days ډیلیوري. دلته راځئ، په دغه کې به هغه انتخابوئ، لکه ډېرې 5. نو چې کولای شئ دغه پرایس هم ډېر کړئ، ځکه چې تاسې ډېر لوګو ورته جوړوئ، های کوالټي، لکه ښه یې جوړوئ، لږ سټنډارډ او بیسیک نه. کولای شئ لکه مثلا په دغه کې 65 $65. نو دا چې خلاص په دغه کې کولای شئ هغه وکړئ. دا خلاصه په دغه کې لکه مثلا دلته اکسترا فاست ډیلیوري، لکه مثلا زر یې ورلېږي، ورته وایه چې ماته 100 روپۍ اضافه راکړه، تاته په 2 روپۍ راکړه، تاسو ته له یوې ورځې زر درلېږمه. نو په دغه کې کولای شئ هغه هم اضافه کړئ. نو دغه دومره مهم نه دي. دغسې خلاص شو، په دغه کې دغه ټول تاسې به راځئ سیو اینډ کنټینیو، په دغه باندې به کلیک کوئ. نو څنګه مو چې سیو کنټینیو باندې کلیک کړئ، تاسې په دغه کې ډسکرپشن دا هم په ټولو کې مهم ده، ځکه چې که چیرې دا ښه نه وي نو د تا سړی ګیګ مې نه خوښوي. نو په دغه کې لکه مثلا تاسې ورته لیکلی شئ ډسکرپشن. نو دا مو چې ورته لیکه دلته looking for a professional, unique and eye-catching logo that perfectly represents your brand, you are in the right place. نو تاسې کولای شئ په دغه کې دغه کاپي کړئ چې په هر دومره په کارم وي. که مثلا زه غواړم دا ټول نه را کاپي کومه، په دغه کې تر دغه پورې دغه مو سره کاپي کړئ، دلته راځئ په دغه کې دلته یې پیسټ کړئ، او په دغه کې مو پام وي چې له دغه نه اضافه کوي هغه قطع کېږي، نو ګډوډ غونته کېږي. دا چې خلاص شو، په دغه کې به پاته راسئ، په دغه کې بیا سیف کنټینیو باندې کلیک کوئ. نو په دغه کې مو چې دغه باندې کلیک کړئ ریکوایرمنټ، تاسې اوس په دغه کې پوښتنې درنه کوئ. تاسې خو لوګو جوړوئ، نو تاسې به که هغه معلومات درنه کړي، نو ته په څنګه به پوهېږې په کوم نوم ده، کوم رنګ ده، کوم سټایل ده، څه شي ده. نو تاسې کولی شئ په دغه کې پوښتنې ور اضافه کړئ، لکه مثلا وګوره add new questions. په دغه کې بیا کولی شئ چاټ جي پي ټي ته راسئ، دغه کې ورته لیکئ what should I ask then. نو په دغه کې مو چې دغه ورته لیکلي، تاسې انټر وکړئ. ګوره logo design gig requirements. ask the buyer. څوک چې دغه لوګو چاته جوړوي، پیسې چې درکوي، هغه نه دغه پوښتنې تاسې وکړئ، دغه مهمې دي. what is your brand business name. ګوره تاسې باید وپوهېږئ چې د دغه نوم څه شي ده، په څه شي، په کوم نوم تاسو دغه لوګو ورته جوړوئ. دلته راسئ، په دغه کې دا مو چې هغه وکړه پیسټ. ریکوایر لکه مثلا باید جواب ورنه کړي، کړه نه، لکه بیا په هغه کې ریکوایر نه وي، آپشن غونډه ده. داسې څو اډ بیا کولی شئ بله ورټ کړئ add new question. دلته به بیرته راسئ، په دغه کې do you have any slogan or دلته ده. دا مو لکه مثلا په دغه کې دغه هم اډ کولی شئ، که دغه مو خوښه نه شوه، تاسې کولی شئ بل ته لاړ شئ. what does your business or brand do. لکه مثلا ته ورته target audience educationally وي که نه وي، دغسې پیدا کوي. نو تاسې کولی شئ په دغه کې دغه ټولې مهمې پوښتنې ور اډ کړئ. په دغه کې چاټ جي پي ټي ځکه ښه ده چې تاسې چاټ جي پي ټي ګوره ډېر مخ ته تللی ده که نه، تا ته لکه مهم معلومات درکوي، مهمې پوښتنې درکوي چې ته باید له هغه نه وکړې، هر چا دغه لوګو چې جوړوي. نو که چېرې ته یې کوې، خو ته هم ښه کولی شې، خو له اے آی یا چاټ جي پي ټي نه ته ښه نشې کولی. نو که چېرې تاسې چاټ جي پي ټي استعماله کړئ، نو د تاسې همدغه هغسې دا ګیګ لکه پروفیشنل ښکاري. نو که هغه یې وګوري، لکه خوند ورکوي، پوهېږي چې دغه خو یو څوک پروفیشنل ده، نو ماته خو یو ښه هغه جوړوي، لوګو جوړوي، نو زه باید دغه انتخاب کړم، نو دغه سړی د ما په کار ده. دا پوښتنې مو چې ټولې خلاصې شوې، کولی شئ په دغه کې سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو چې کلیک کړئ، په دغه کې اوس ګالري، دلته راځئ، په دغه کې لکه د یوټیوب د ویډیو تمنیل غونته ده، دغه ور اپلوډ کوئ. لکه مثلا په دغه کې تا یوه لوګو جوړه کړې ده، کولی شئ هغه ورته اپلوډ کړئ، نو چې هغوی پوه شي چې تا څه هلته کار کړی ده.
نو که چیرې په دغه ځای کې ګوګل ته راځي او ورته لیکئ لوګوز، نو که هغه عکس راواخلئ دلته، نو د تاسو ټول ګیګ ریموف کوي. تاسو باید بیا له سره جوړ کړئ. ځکه چې که چیرې لکه ګوګل نه راواخلې، نو ته خو همغسې کوالټي لوګو نه ورته جوړوي، تا خو نه ده جوړه کړې ده، نو هغه ته نه ټرسټ کوي چې ته به لوګو نه جوړوي. هر رقم ته چې بایر ته لوګو جوړوي څوک چې درنه اخلي، لکه همغه ځای کې باید کوالټي هم باید د دواړو یو شی وي. نو تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ایمیج، عکس راغه کړئ، پی ډي اف، ډاکومنټس لکه او ویډیو هم کولی شئ راپلوډ کړئ. نو موږ به عکس، نو دلته راسئ په دغه ځای کې کولی شئ 3 ایمیجز یا 3 مهم نه دي، خو تاسو یو دانه باید ورته راپلوډ کړئ. نو تاسو کولی شئ په دغه ځای کې هغه ورته راپلوډ یا سلیکټ یې کړئ. نو دا هم پېر نه ده، په دغه ځای کې به راسئ او بله به ورته راپلوډ. نو په دغه ځای کې دغه چې تاسو خلاصه سوله، دلته به راځئ، دلته کاته به راځئ، په دغه ځای کې به سیف اینډ کنټینیو په دغه باندې به کلیک کوئ. نو څنګه مو چې په دغه باندې کلیک کړئ، تاسو په لکه دغه ځای کې معلومات درنه غواړي اډ tags to example، لکه په دغه ځای کې tags ور اضافه کولی شئ. لوګو ټایپ لکه انتخابولی شئ، په دغه ځای کې ټایپ لکه کولی شئ ورته لیکئ دلته 3D ډیزاین، ایډوکیشن، دغه لکه مثالا ټاګ دي چې تاسو کولی شئ په دغه ځای کې ور اضافه کړئ. دا کنټینیو داسې خلاصه وي، دغه ځای کې اوس تاسو کولی شئ دا کنټینیو کړئ. دا کنټینیو. نو داسې اوس تاسو خلاصه شوه، تاسو اوس کولی شئ په دغه ځای کې د خپل ګیګ چې ده دغه پبلش کړئ. نو په دغه ځای کې ګوره شپږم سټپ کې یو هغه چې ده پبلش، دلته راځئ په دغه ځای کې دا خلاص وګوره you are almost there. په دغه ځای کې به پبلش ګیګ باندې کلیک کوئ. نو داسې خلاصه شوه، په دغه ځای کې اوس تاسو ته لینک درکوي، تاسو باید را کاپي کړئ. دغه مو را کاپي کړئ، تاسو کولی شئ په دغه ځای کې اوس پیسټ یې کړئ. اوس تاسو ته ښیي چې دغه تاسې ګیګ به خلکو ته څه خلته ښکاري. کاته راسئ وګوره دغه ټایټل ده ویلي دي I will design a unique and professional logo for your brand. نو لکه ښه ټایټل ده. او په دغه ځای کې ګوره بیسیک $10 موږ ورته ویل چې جوړوو یې درته په یوه ورځ ډیلیوري، په یوه ورځ کې تاته یې جوړوو. او دغه ډسکرپشن ده، دغه ټایټل ده. سټنډارډ کې په دغه ځای کې $10 ده، په پریمیم کې او په دغه ځای کې ګوره دا ډسکرپشن ده. په هغه ځای کې موږ چې ور اډ کړو چاټ جی پي ټي کې چې جوړ کړو دا ډسکرپشن، ګوره دا موږ ګیګ جوړ کړو. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.